پاکستاني مقاماتو په کراچۍ کې د افغان قونسل او د سوداګریزو چارو د اتاشې سپکاوی وکړ. پاکستاني مقاماتو په کراچۍ کې د کراچۍ ترمنځ د لویې لارې د پرانیستلو په مراسمو کې چې ویل کېږي د افغانستان له لارې تیریږي د طالبانو د قونسل او د سوداګریزو چارو د استازي سپکاوی وکړ. په پام کې وه چې پاکستاني افغان او ازبک چارواکي په ګډه د لویې لارې د پرانیستلو پټۍ پرې کړې، خو د پټۍ پرې کولو پر وخت پاکستاني چارواکي افغان چارواکي ته شا ور واړوله او له ازبک استازي سره په ګډه یې د پرانیستلو پټۍ پرې کړله. د مراسمو په خپره شوې ویډیو کې د افغانستان د استازي پر مخ د خجالت احساس له ورایه څرګندېږي. ویل کېږي چې پیرامید لوجسټکس پاکستان چې یوه پاکستانۍ کمپنۍ ده د ټرانزیټ تجارت لومړیوال د ISPT ترمینل کراچۍ څخه د افغانستان لارې د ازبکستان ترمنځ ته لیږدوي. په ټولنیزو رسنیو کې فعالو افغانانو د پاکستاني مقاماتو لخوا د داسې سپکاوي له امله د هغه هیواد چارواکي بدلوي او ویلي دي چې له پاکستاني ډیپلوماتانو سره باید بالمثل عمل وکړای شي. ویل کېږي چې پاکستاني چارواکي له نړیوالو ادارو او چارواکو سره په غونډو او ارتباطاتو کې داسې ښیي چې هغوی د افغانستان په چارو کنټرول لري او ځانونو ته دا حق ورکوي چې د افغانستان په استازیتوب پریکړې وکړي. افغان فعالانو په کابل کې د پاکستان د سفیر په بې ځایه حرکاتو هم څو ځلې خفګان ښودلی او له طالب چارواکو نه یې غوښتي چې د هغه ځای ور معلوم کړي، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو زور نه رسیږي او که نه پوهیږي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته څنګه کرښه وباسي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.